لیکن هغه بادشاهان که د فرعون په شکل کې و، که د نمرود په شکل کې و، که د شداد په شکل کې و، که د نورو ظالمانو په شکل کې و، څه وخت الله مقور کړی ده او بیا خدای داسې نیست و نابود کړي دي چې تر ننه پورې د دنیا د خلقو دپاره د عبرت نمونې دي. او ځکه خو الله فرمایي فانظر کیف کان عاقبة الظالمین. نبی علیہ السلام ته وایي او مونږ ته اورئ، مونږ ته هم وایي سوچ وکړئ، فکر وکړئ، په سترګو دغه علاقې ووینئ، د زړه نظر وکړئ چې کومو خلکو ظلم کړی دی او د الله مقابله کې ودرېدلي دي، د هغوی انجام بیا څه شو. په دغه بادشاهانو کې یو ډله د فراعنو تېره شوې ده، د نن نه 4.5 زره یا 15 زره کاله مخکې دا تېر شوي دي. 4,500 نه واله تر 5,000 سال پورې 15 زره کاله 4.5 زره کاله مخکې یو ډله تېره شوې ده. او د عربو په دې علاقو خصوصا مصر، اوس چې ورته کوم مصر وایي، دا هم پکې او د دې نه علاوه نور علاقې د عربو دا هم پکې شاملې وې، نو هغې په دغه علاقه پاتې شوي دي، د الوهیت او د خدایۍ درجې ځان له ثابتې کړي دي او قوم ته ویل چې موږ ستاسو خدایان یو. او په مخ د ځمکې د جبر او د زور حکومت کړی دی دغې خلکو. په ډېره موده د دې حکومت تېر شوی دی او د انسانانو ته مخلوق خدا ته په داسې نظر کتلی دي لکه موږ چې د خرو نه یا د سپو نه یا د غویانو نه خپل کار اخلو، بیا به موږ چې د خر نه کار اخلي سړی نو څه ناڅه خیط خو به ورته واچئ، څه ناڅه ګیا خو به ورته واچئ. او د غوی نه که یو سړی کار اخلي لاس پې راکاږي، د انور نه یې بچ کوي، د ګرمۍ نه یې بچ کوي. ولې؟ ځکه چې دا د پیسو شی دی. دې دپاره ګورې زمونږ دا خلک هم نه کوي چې ما پې کار وکړه ستړی دی راشئ موړې کا، نه، که دا رانه ټپ شو یا دا رانه وغورځېده دا او یا رانه ټپ شو نو پیسې به مې غرقې شي، د پیسو دپاره لګیا دي. لیکن هغې ظالمانو به د دې خپل رعیت نه داسې کار اخیسته، داسې کار لکه یو سړی چې په خر مزدوري وکړي او ښه ستړي شي او بار یې ډیکه کړي چې زه بار مړېږه، دقسې خدمت یې ته اخیستی. داسې روټۍ به یې ورکوله معمولي غوندې چې ته په ورځ کې یو ځل یو نوړی روټۍ یا په دویمه ورځ یو نوړی روټۍ، او د شپې ورځې به یې په خدمتونه او کارونه به یې کول. او ظالمانو چې چا کار نه دی کړی نو هغوی له به یې داسې سزا ورکوله چې خلک به غریبانان یېرېدل چې خدای د سره څوک. په جمدون یې د سرمنې ایستې دي، په جمدون یې په کاڼو باندې او په ننګرو کې په کاڼو په سوباړو ډبولې دي او ساګانې تېستې دي. نو چې یو مزدور سره ته دا چلو کې نو نور مزدوران غریبانان یریږي، بیا هغوی بیا څه نشي کولی. د فراعنه د مصر د بادشاه لقب به فرعون و فرعون د یو خاص بادشاه نوم نه دی. لکه زمونږ دې زمانه کې چاته وزیر اعظم وایي، چاته صدر اعظم وایي، چاته صدر وایي، چاته جلالة الملک وایي. خو دې زمانه کې چونکې اقوام متحده دا ټوله دنیا په یو صدر کې یو ځای کړې ده، نو تقریبا نومونه د ټولو بادشاهانو یو شوي دي، پریزیډنټ او صدر دا ورته وایي. هغه زمانه کې د هرې علاقې د هر خپل قوم د بادشاه به یو خپل لقب و. د حبشې چې به کم بادشاه و نو هغه ته به نجاشي وي، هر یو چې به و نو هغه ته به نجاشي وي. او د مصر چې به کم بادشاه و هغه ته به فرعون وي. دا فراعنه د دې جمع ده، دا د نن نه 4.5 زره کاله مخکې تېر شوي دي. دوی څه بعضې څیزونه ځان له جوړ کړي دي چې هغې ته احرامات وایي. د مصر په دوره چې زه لاړم نو ما هغه احرامات وکتل، نو د هغې متعلق تاسو ته زه بیان کوم. یو خو د الله د قدرت نښه به ستاسو مخکې شي، بل به تاسو ته دا پته ولګېږي چې الله فرمایي قرآن شریف کې اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. که ځان له غټ غټ بلډینګونه جوړ کې او ځان له لوی لوی محلات جوړ کې، خو د خدای د پکړ دکړ نه او د مرګ نه نشي بچ کېدی. نو دا به تاسو ته ښکاره چې د خلکو ځان له څونه خوارۍ کړي دي، لیکن هغه خوارۍ د هغې څه شو، هغه خلک څه شو، د الله عظیم قدرت به درته ښکاره شي. نو دوی احرامات جوړ کړي دي. احرام څه شی دی؟ دا شاهي مقبرې ته وایي. د بادشاه مقبرې ته به دوی احرام وایي.
دا نوم هغه وخت نه را روان دی. دا خو په لیکلو کې اوس چې کم دوی هغه آثار قدیمه پیدا کړل نو په تیږو باندې په تیږو کې دا لیکل پیدا شو چې دې خلکو د خپلو شاهي مقبرو ته د احراماتو نوم ایښودی دی. احرام ورته ویل کېږي. شاهي مقبره څنګه ده؟ لکه زمونږ د مقبرې په شان دی نه ده چې زمونږ مقبره کې دلته قبر ښخ که دلته ښخ که دلته قبر وکنه وه، دا نشته. یو غټ بلډینګ به یې جوړ کړی او په هغه بلډینګ کې دننه به دوی ځان له قبرونه جوړ کړي او هغې کې به دا پراتو غټ غټ بلډینګ. څومره احرامات شاهي مقبرې او دې کې به د دې بادشاهان ښخېدل، د بادشاهانو بچي شهزادګان به پکې ښخېدل، د هغوی خاص وزیران چې کوم خاص وو هغه به پکې ښخېدل او ورسره به جمدي خپل غلامان او وینځې پکې وردننه کولې او دا به ورسره بندولې. ولې؟ هغه وجه درته وایم. نو تاریخ لیکي د آثار قدیمه والا چې دا څومره احرامات دي دا ټول په دنیا کې او په ورلډ کې خو دغه سیمه ته ډکه ده. تقریبا 52,000 احرامات دي. 52,000 مقبرې دي. 52,000 دې کې بعضې معمولي ښکاره شوي دي، شګو کې غیبي دي، بعضې پوره ښکاره شوي دي او بعضې آثار قدیمه والا وایي چې دا اوس هم شته خو د هغې مونږ لا اوسه پورې تحقیق نه دی کړی. په دې کې مشهورې مقبرې چې دوی پیدا کړي دي هغه 138 دي. 138 138 مقبرې. مونږ ځای په ځای چې کله په مصر ته د قاهرې نه ووتلو فیوم ته تلو نو په لاره مونږ بعضې وړې وړې مقبرې د احرامات ولیدل، خو غټ 3 احرامات دي، 3 مقبرې غټې دي. هغه 3 مقبرو له خلک ورځي د هغې باقاعده چې ورځي ټیکټ بالې د انټري بیا جدا ټیکټ ته چې وردننه کېږي او که ته بیا وایې چې د مقبرې ته دننه داخلېږم د احرام ته د هغې ځان له خپل ټیکټ دی، هغې له بیل ټیکټ دی. مونږ لاړو مونږ وی چې په 3 واړو مقبرو ورتل خو ګران هم دي، ټیکټ هم ګرانو، خو مونږ وی چې یاره د یو احرام ټیکټ به والو دې کې به دننه ورشو وبګورو چې دننه پکې څه دي. او دغه احراماتو کې هلته چې سړی لاړ شي ټیکټ والي نو بیا هغې ظالمان هم دې ته ناست دي، ټوله پیسه هم په دې سیس پیدا کوي. هلته بیا ټانګې دي، نو هغه ټانګې هم داسې جوړې کړې دي چې هغې کې مخکې یو سیټ دی، شاته پکې سیټ نشته. مطلب دا دی چې ګڼ کسان دي چې ډېرې ټانګې پکار شي، 2 کسان په یو ټانګه کې وړي، زیات پکې نه وړي. هغې سره او باقاعده خپلې پیسې دونه پیسې به در کوم او ما به په دې ټولو احراماتو کې چکر ولګې. موټرې نه پرېږدي، دغه ټانګو کې به ګرځي، بګۍ ورته وایي، هغې کې به ګرځي. 2 کسه پکې کښېني او یو کوچواني. هغه هم ظالمان داسې د سره به په دې ټولو کې به دې ګرځوم، ښه په دې ټولو احراماتو نه به دې ګیر چاپېره تو کړم، د دې مقبرو چکر به در کړم، ماله به دومره پیسې راکړې. څونه او دونه ټایم کې به دې در باندې دا چکر لګوم. نو هغه ظالمان کله اس پر ورو، کله تیز او کله یو ځای ودروه کله بل. نو بیا راته وایي چې ستا خو 10 منټه زیات شو، ستا خو 15 منټه زیات شو، ستا خو نیمه ګنټه زیاته شوه، دونه پیسې راکړه. او چغې وایي مصریان بیا دونه چغې وایي چې په پورته به ګنې جګړې کوي. سړي له حیا راځي چې خدای ظالمه تا خو ما سره دا فیصله کړې وه چې دا ټول به در باندې ګورم او بیا به پیسې غونډې راکې. نه نوي فیصله کړې وه خو ټایم زیات واوړېده. د ژبې پابند خلک نه دی، د ژبې پابند خبره به ورسره وکړې او د هغه خپلې خبرې نه به رستو کېږي، پیسې ډېره زیاته خوښه، سوالګري ډېر زیات دي انتهایي. نو موږ هغه ټانګې کې کېناستو، چکر یې پکې ولګولې. بیا هغه یو احرام ته مونږ چې د کوم ټیکټ اخیستی و هغه بند و، کار پکې کېده. نو درمیانه چې کوم احرام دی هغې ته وردننه شو. دا 3 احرامونه دي. د یو نوم دی خوفو د یو نوم دی، دا پکې مشر دی غټ. یو دی خافرا او یو دی منکاور. خوفو او خافرا او منکاور دا د دې فرعونیانو نومونه و. دا یو مقبره او احرام د یو بادشاه په نوم جوړه شوې ده. دې کې دننه څه دي؟ او دا احرام چې کوم غټه مقبره د احرام ستاسو ذهن کې به اوس هم تېرېږي چې دا به لکه زمونږ د پړانګو د مقبرې په شان مقبره وي یا د تورنګلو د مقبرې په شان مقبره وي، ستاسو ذهن کې به تېرېږي. نه دا یو بلډینګ دی، د ځمکې نه تیږې لګېدلې دي ګټې او بره سر ته رسېدلې دي. د
د ځمکې نه والا بره سر ته او په داسې انداز لګېدلي دي چې هغه ځای نه شروع شوي دي نو څوکې ته رسېدلي دي د بل طرف نه شروع شوي دي نو څوکې ته رسېدلي دي نو بل طرف نه شروع شوي دي نو څوکې ته رسې بره څوکه جوړه شوې ده څلورو طرفونو نه د تیږې خودې دي تیږې ګټې بره څوکه ته جوړه شوې ده څوکې ته رسېدلي دي څونه اوچت دی دا احرام دا د ځمکې نه هغه سر نه چې شروع شوی دی تر سره پورې 956 فوټه 756 فوټو هغه سر نه چې ونیسې تر څوکې پورې دا بل سر چې ونیسې 756 فوټ دا بل طرف چې ونیسې 756 فوټ دا بل طرف چې ونیسې بره تې څوکه جوړه شوې ده میناره غوندې او بیا د دې ځمکې نه چې دا کوم دی دروازه لګېدلې ده سطح د ځمکې دا خو هغه پترس دی نو اوږدوالی زیات دی چې نیغ په نیغه اخلي نیغ په نیغه نو 481 فوټ ته جوړېږي 481 فوټه دا یو بلډینګ دی جی دا ټولې ګټې دي ګټې څومره ګټې لګېدلې دي هغه هم درته وایم ګټه څونه ده هم درته وایم خو په څومره رقبه دا یو جوړ شوی دی دا یو مقبره دا په 19 ایکړه جوړ شوی دی 1734 سلور دیرش جربه کې صرف دا یو جوړ شوی دی 19 ایکړه کې دا جوړ شوی دی او دا 15 منزله دی یو دنه 45 چتونه دی پدې کې مونږ صرف یو سوړه ولیدا په یو سوړه وردن شو مقتل ما چې تاریخ وکړ حیران شوم چې دا تاریخ او ساينسدانانو چې کوم تحقیق کړی دا دنه په ګرځېدلې دي نو صرف د سیاحینو د پاره یو لار کولاو کړی دا یو لارې کولاو کړی دا هغه لار هم درته وایم چې هغه په کوم بنیاد ده دا 15 منزله ده 45 منزلونه دا په دې کې دي 15 منزله ده او دې کې کمرې دي دې کې لارې دي دې کې د قبرونو ځایونه دي دې کې د هغوی چیمبرې دي چې دې کې به بادشاه کېناستېده دې کې به وزیران کېناستېدل دلته به آرام کو دلته به فیصلې کولې مونږ وایو صرف مقبره ده نه د هغوی لکه څنګه چې قومي اسمبلی حال ته وردن نه شي د سپیکر پکې ځان له چیمبر د ناستې دی د ډیپټي سپیکر پکې ځان له ځای وي د قائد حزب اختلاف پکې ځان له کوټه ده او د پارلماني لیډر پکې ځان له ده دقسې په دې کې چیمبرې دي د هر چا پکې ځان له کوټې به وي د شاهي خاندان او صاحب من څومره کاڼي پې لګېدلې دي او د کاڼو وزن څونه اکثریت کاڼي چې دي اکثریت یو کاڼی 3 ټنه یو کاڼی یو کاڼی اکثریت څومره دی 3 ټنه لکه ټن څو منئ 10 منه نو چې نو 90 لس کم 100 منه یو کاڼی دی ودرېږه لا مخکې درته نور وایم 3 ټنه یو دی او بعضې کاڼي الله اکبر 15 ټنه دي او بعضې کاڼي تاریخ لیکي چې 80 ټنو پورې پکې کاڼي شته دا کاڼي لګولې خو عمومي کاڼي 3 ټنه 3.5 ټنه او 3 ټنه 3 ټنو نه واړه پکې نشته 3 ټنه او 3 شته پکې خو لکه عمومي کاڼي دا 3 ټنه دي لس کم سل منه یو کاڼي دا څنګه کاڼي دي دا غونډي نه دي داسې تراشلي دي داسې چې دې ځای نه ونیسې سره پورې هغسې پیمانه پکې یو شان به دي یو پکې بار نشته یو پکې دننه نشته او کاڼي څنګه لګولې دي تاریخ لیکي وایي که پلاستیک پکې منځ کې وردننه کې دا اکسرې دا پلاستیک سره دا سړی چې لاس مات شي سړي دنده وباسي دا که دا پکې وردننه کې دا هم پکې نه وردي دونه پرېسې لګولې دي او یو کاڼی د پاسه بل کاڼی داسې لګولې چې هغه پیوند هغه خښتو کې نه چې دا بل پې دا پاسه لاړ شي چې هغه پیوند پکې بل شي څه ورته وایي خښته چې په خښته وروړئ چې هغه جوړ هغه درس پکې نه ښکاري په داسې طریقې دا کاڼي لګولې دي بلکل چې لاندې نه ګورې مزې پکې دي یو به پکې بار نه او کاڼي په منځ کې څه شی نشي وردن نه کولی دومره ټیټې دا کاڼي لګولې دي او دا کاڼي روډې کم ځای نه دي دی د 800 کیلومیټر لرې ځای نه روړي 800 کیلومیټر 800 کیلومیټر نه روړي دي په څه کې روړي دي په دریای نیل کې نو ما ته هلته خلکو وي دا نیل مخکې را دې خوا کې بیده اوس نیل لرې تللی دی مونږ هم وي دا بټي کې تاریخ چې مې وکت وي نه د دریای نیل نه دلته کې بیله چوره اوستې وه
د درې نیل نه چوي راوستې وه نو دا به په کاڼي په 800 کیلومتر 800 کیلومتر په درې نیل کې راوړي او بیا به په هغه چوه کې ډیکې ورکولې نو د قدیشي ته به یې رانږدې کول مشهور خو آثار قدیمه والا دا وایي مشهوره داسې ده چې دی په دغه طریقه راوړي دي او دا بیا کاڼې به یې راوړه په څه باندې دی په کشتو کې راوړي دي کشتۍ خو هسې نه ډوبېږي خو کشتۍ که هم چې دونه وزن شي نو ډوبېږي نو بیا د څاروو څرمنې ګنډلې وې د څاروو څرمنې او هغه یې داسې ګنډلې وې چې هغه لکه د ټوپ په شان دي وي چې هوا ترې نه وځي هغه څرمنې به یې د هوا ډکولې هغه یې کشتو ته لاندې تړلې وې چې د دې کشتۍ او د کاڼي وزن شي نو چې د هوا والا شیدونه ترې لاندې وي چې دا ډوب نه شي په داسې اندازې دا دلته را رسولي دی او راوړي دي سړی حیران شي چې دی خېجولې څنګه دي دی لګولې څنګه دي هغه زمانه کې کرین خو نه چې د کرین په ذریعه باندې اوچت کړي هغه زمانه کې دا ټکنالوژي خو نه وه چې د دې په ذریعه باندې اوچت کړي نو اوسني ساینسدان څه وایي یو ساینسدان لیکلی دي یاره وایي زما ذهن دا اخلي چې دغه زمانه د جادوګرو ډېره زیاته وه نو د جادو په ذریعه ممکن ده چې دي د کاڼو دا وزن ختم کړي کاڼې بې وزنه کړي لکه اوس هم که ستاسو خیالي نو په دې منډو کې بعد جادوګري نو هغې به غټ تیر هغه به په اوچت کي یا خدای پاکه زه یو کس نشم اوچتولی او هغې په یو کس باندې یو غټ تیر اوچتوي نو وی کیدی شي چې د جادو په وزن په وجه دوی په دې کاڼو کې وزن ختم کړي او په اسانه خېجولي خو دا هسې هغه فرضي خبره ده زما ذهن دا قطعا نه مني څوک وایي وایي دا د پیریانو نه کار اخیستی دی او د پیریانو په ذریعه بر اوچت کړي دي او بعضې حضراتو دام لیکلی دي اوسني تاریخ والا حضراتو وی نه وی داسې نه ده وی دی خټې لګولي دي او وروسته پې اور بل کړی دی او په دې خلا کې پخ کړي دي او د قرآن شریف دغه آیت چې ما درته ووی هغه دلیل سره نیسي چې کله د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله راله نو فرعون څه وایي فاوقد لي یا حامانو على الدین فاجعل لي صرحا حامانا خټې نه خښتې جوړې کا هغه پخې کا هغې باندې اور بل کا او پخې کا ماله یو محل جوړ کا لعلی اطلع الی اله موسی چې د موسی خدای ته لږ ځان ور ورسوم دی وي زما خدای بره دی معلومیږي دا چې هغه وخت کې خټه باندې به اور بلېده او هغې نه به کاڼي او خښتې جوړېدلې لکه اوس چې سینګ په بټو کې د خټې نه خښتې جوړېږي نو څوک دا وایي دا هم زما ذهن نه مني زه وایم چې دغه زمانه کې هر څه چې یو ټکنالوژي وه د دنیا اومه عجوبه ده ټول انګریزان راځي او تماشې لیځي چې خدای دا شی څه شی دی دومره اوچت بلډینګ څوکه یې براتلې ده څوکه 15 چته دې کې دغه دي چې منزلونه دي پکې لارې دي پکې کوڅې دي پکې او دا درې ټنه کاڼې او بعضې پکې تاسو ته ما د هغې اندازه وښوله غټ کاڼي د سینګ سر ته رسولي بیا ورسره څه چل کړی دی بیا دا چل کړی دی چې د دې کاڼو د پاسه سپینه تیږه راوړې ده هغې پې منقشه لګولې ده لکه یو سړی چې آبادي وکړي او په هغې باندې سپین ټایل لګوي او یا سپین سنگ مرمر پې لګوي سپینه تیږه نو د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 1.5 کاله مخکې یو زلزله راله نو هغې زلزلې سره د هغه سپینه تیږه ټوله راوغورځېده د عیسی علیه السلام نه 1.5 کاله مخکې هغې زلزلې سره ترې دا ټوله سپینه تیږه راوغورځېده نو بیا محفوظه پراته وه د عیسی علیه 1500 کاله مخکې نو بیا سلطان ناصرالدین یو بادشاه هغه سپینې تیږې ټولې را یو ځای کړې نو هغه ته ځان له قلا جوړه کړې او رکوټي جومات یې جوړ کړ اوس هغه سپینې تیږې نشته دی دا یو غټ احرام دی دا په څو کاله کې دا یو جوړ شوی دی 10 کاله کې هغې کې باقاعده لیکلي دي دا پکې راووتل تاریخ چې دا په 10 کاله کې دا یو مقبره دا مکمل شوې ده 10 کاله کې او حضرت 10 کالو کې دا مکمل شوه او په دې کې څونه مزدورانو کار کړی دی چې دی جوړولی دي مزدورانو په دې کې 2 لکه مزدورانو کار کړی 2 لکه او شپه ورځې پکې کار کړی ما خو تاسو ته وایي چې مزدور نه به داسې کار اخېسته لکه دې زمانه کې چې سړی د خر نه کار اخلي معمولي نوړی ډوډۍ به یې وله ورکړه او که مزدور به وي ناجوړه شم زه روکېږه وایي مړ شومه روکېږه هلته دریاب ته یې ورغورځوه پروا به یې پرې مه ساتله بس معمولی روټۍ به یې پرې خوړه دا به نه و چې ورېږه مزدورانو له ډوډۍ ورکوه پیسې تنخوا وله ورکوه لږه ډوډۍ به یې پرې خوړه ماشومانو به هم پکې کار کوو ښځو به هم پکې کار کوو جنکو به هم پکې کار کوو بوډاګانو به هم کار کوو خپل ځان سره نو 2 لکه د دې مزدورانو په دې کې 10 کاله
خدمت کړی دی نو دا احرام ترېنه جوړ شوی دی. اوس زما وروڼو یوه خبره درته بله وکړم. دې زمانې والا ساینسدانان څه وایي؟ وایي که اوس داسې احرام څوک جوړوي ممکنه نه ده چې څوک یې جوړ کړي. دومره تیږې دونه اوږد کرین نشته چې دا تیږې پې براوخیږي دونه غټې غټې. خو که اوس دې زمانه کې یو احرام څوک جوړوي نو موجوده دور کې به په دې باندې 15 اربه ډالر خرچه راشي. 15 اربه ډالره خرچه به پرې راشي. 15 اربه ډالره دا په یو باندې خرچه راځي. اوس د دې احراماتو مقصد د دوی څوک ظاهر کې خدا مقبره وه بالکل په دې کې دا بادشاهان ښخ شوي دي لیکن دا د دې پناهګام وه. زلزله راشي دشمن راشي نو دې کې موږ محفوظ پراته یو پناهګاه وه. او دا د دوی یو شاهي دربار هم و چې دې ته به دوی بار څوک نه پرېښودل. دوی به پکې صرف سملاستېدل اوده کېدل به پکې او خپل ژوند به پکې تېر او بار به ترې راوتېدل. رعیت ته د دې د داخلېدلو هېڅ قسم اجازت نه. او دریم څه دا د دې د زندګۍ د تېرېدو یو اهم شی و. هغه په داسې انداز جوړ کړی دی چې که اوس دې پکې سیب کېښود سیب یو سیب دې پکې کېښوده نو ساینسدانان وایي دا به 1000 کاله پروت وي خو دا بس ښه نه شي خراب به نه شي. هغې کې په داسې طریقه جوړه کړې ده چې د نور دا رڼا دا په یو خاص تکنیک نور نه ښکاري لاندې نور دا شعاع چې موږ ورته ګرځو دا نه خو دا نور هغه چې کوم هغه د شعاع ده هغه په یو تکنیک لاندې رسېږي د شپې د سپومۍ د ستورو هغه لاندې رسېږي. نو ما یو کتاب کته نو هغې کې لیکلي دي په هغه کتاب کې چې د شګاګو یونیورسټۍ یو پروفیسر و شګاګو یونیورسټۍ یو پروفیسر دی د هغه نوم دی جیمز برسنډ که برنس دی جیمز برنس. د 15 ورځې هغې کې خوب وکړه وردن نه شو او پکې اوده شو وی تر څو چې د نیم راویښ شوی ما به نه پاسوی. 15 ورځې مسلسل دی پکې اوده او چې را پاسېده نو په وجود باندې هېڅ قسمه د خوب یا د بېهوشۍ یا د بیمارۍ یا د ستړې ورته چې را پاسې خامخا وجود کې فرق وي یا د لوږې یا د تندې یا د متیازو یا د غلو هېڅ قسمه دسه ضرورت محسوس نه کړو. 15 ورځې دا پروفیسر وده دی 15 ورځې او چې را پاسېده 15 ورځې سړی ودسماتې نه ورځي رکوټې نه ورځي لوی نه ورځي ورته خولت یې نه بیږي ستړي کېږي نه په ډډه نه وړي. 15 ورځې پس هم خلکو ولاقاو چې بس یې که د خدای بنده راویښ شه. وی ولې تاسو زه ویښ کړم ما کتل چې زه به څومره پورې ودیم چې راویښ شو ته به یې ګنې 15 منټه مخکې وده شوی نه اودسماتي د غټ نه د رکوټي نه ستړی نه لوږه نه تنده. 15 ورځې کې سړی څو نوږې کېږي. دا د شګاګو یونیورسټۍ په 1935 کې 1915 کې. او دا ولې موجوده ساینسدانان وایي وی دې کې یو قسم انرژي ده یو کاسمیک وته وایي یو کاسمیک یو انرژي یو طاقت په دې کې دننه پروت دی او دا یو کاسمیک انرژي ساینسدان وایي چې دا څومره سړي وجود کې دردونه راځي وی دا یو کاسمیک انرژي پکې ختمه شي. سترګو نظر کمزوري کېږي یو کاسمیک انرژي پکې وی ختمه شي. دماغ کمزوري شي دغه انرژي ختمه شي. سړی بوډا کېږي وجود کې دغه طاقت ختمېږي. سړی ته څه مشکلات راځي پریشانی راځي دغه طاقت ختمېږي. سړی ته وسوسه راځي دغه طاقت ختمېږي. سړی غوږونه کړېږي دغه طاقت ختمېږي. د سړی غاښونه خرابېږي دغه طاقت ختمېږي. د سړی خېټه خرابېږي دغه طاقت سړی بوډا کېږي دغه طاقت ختمېږي. او دوی په دې احرام کې داسې یو تکنیک کړی دی چې دغه انرژي چې دا چې دی ورته یو کاسمیک وایي زه خو پرې نه پوهېږم خو دا کتاب نه مې لیکلی ده درته یو کاسمیک انرژي وایي دا په هغې کې په وافر مقدار موجوده ده. سړی چې ساه اخلي دغه انرژي وجود ته دننه کېږي نو وایي دی به بوډا کېږي نه هر څو ورځې چې پکې پروت دی د وجود بدل نه کوي هر څونه چې پکې پروت دی. د سترګې نظر به نه کمزوري کېږي د غوږ طاقت به نه کمزوري کېږي. بهر کیف زما وروڼو دا دوی جوړ کړل ځان له یو لوی شی او عجیبه دا وه چې کوم ساینسدان د دې هغه ارکیټیک دی نقشه پیش کړه او په داسې طریقه به دا جوړو نو چې دی جوړ کړه نو ظالم بچي هغه مړ کا ساینسدان
هغه مړ کړ. هلکه دومره قابل سړی وجنې وایي دا به سبا بل له جوړ کړي، راشه سړی ختمه وه. لیکن ساینسدان خو بچي وي، ساینسدانان وي، هغې چل بیا زده کړ نو دا نور احرامات پکې جوړ شوي دي. اوس زما وروڼو موږ وردن نه شو یو احرام ته، صرف یو لاره باندې ما سره حدیث احمد هم زما را ماما زوی ریدار شاه هغه هم را سره الله دې خوشحاله کړي. یو بل ملګری دی چې هغه موږ سره رهبر و، غالبا چې هغه هم را سره وردن نه شو، نو موږ چې هغه احرام ته وردن نه شو نو لاندې تلو، ځمکې سطح باندې دروازه وه وړه شانتې، لاندې تلو. خو هغه لار دومره وړه وه چې موږ پکې په ټیټه تلو، ودرېدې پکې نه شو. نو یو ځای ته موږ چې لاندې ویښته یو ځای ته ورسېدو نو هلته بیا نیغ شو، بیا ځای اوچت و، خو دې لاره کې ټیټه وه، بر اوچت شو. نو ښي طرف ته هم پکې یو حال موږ ولیده، ګس طرف ته هم یو حال و، خو هغه ښي او ګس طرف ته حال ته څوک نه پرېښودل. نو مخکې ویځې یاره زما پړه تیاره غوندې شوه، هسې داسې نه چې سا سر و. نو ما دوی ته ویل تاسو غوښتئ زه خو نه ځم، مخکې نه ځم، دا خو لږ بلا ده چې هغه سر ته ځم، دا څه په مصیبت د دنیا نه کټ شو. وړکې مې سې وسوسه راغله چې دی روان شو زه ورپسې روان شوم. نو بره بیا ختېدو، هغه سر ته وختو، چې وختو لږ ځای کې بیا په ټیټه لاړو، یو غټ حال و. صرف مونږ پکې دا یو لاره ولیدله، یو حال ته ورلو. هغه حال څو هغه د دوی د قبر ځای و، لوی حال و، تقریبا یاره دونه خو به تقریبا خدای به دې نه خطا کوي خو څه 25 فوټ په پلنو او 13 فوټه تقریبا یا 20 فوټه 25 باي 30 داسې تقریبا یا 25 باي داسې به 15 فوټه په پلنو او 13 فوټه داسې او برخه مزیدار د ګټو چت ته ور باندې. نو هغې ته موږ ورلو، نو هغې کې د یو بادشاه د قبر ځای اوس یې تېویستي دي، اوس عجیبګر کې دا بادشاهان پراته دي، خو بادشاه چې بیا پکې ښه څه چل بیا ورسره کوو. مړه تاسو باندې به زما دا خبرې ټول داسې ښکاري لکه چې دی په خوب کې لګیا دی، عقل نه بار خبرې دي که نه. هغه ځای بادشاه چې بیا ښه و، حیران شي سړی. نو بادشاه داسې نه ښه و چې ځمکه کې کنده ولو که نه او تابوت به یې ولې جوړوي کې بیا ښه و. تابوت د څه دی؟ د کاڼي دی، تابوت د کاڼي دی، د کاڼي صندوق. د کاڼي صندوق څومره دی؟ دا ته پته چې د هغې قدونه زمونږ نه څه لېږد 2 لېږته زیات او پلنه مو، او بیا چې یو صندوق جوړوي خو کولاو جوړوي که نه. نو د کاڼې وله تراشلی دی، هغې نه صندوق جوړ کړی دی، کاڼې تراشلی دی دننه، نو صندوق جوړ ښه کولاو که صندوق، او د کاڼي د پاسه بیا سر یې ښودی دی. هغه سر یې څنګه دی؟ هغه سر باندې بیا بوت جوړ کړی دی، د دوی د خپل خدای بوت پې جوړ دی چې هغه سر را نیغ کې که نه نو تا ته به بوت داسې ښکاري چې را نیغ یې کړي، خو هغه پې د پاسه پروت دی، د پاسه پې بوت دی باقاعده، مخ، خېټه، لاسونه، خپې، سینه، دا ټول ښکاري. نیم وجود د انسان چې د خپو نه واله په دې میان سړی اتراشي دقسې نیم بوت دا مکمل د هغې د پاسه پروت دی. زما ګمان دا دی، ما دې ملګرو ته وویل ما وی دا سر یې زما ګمان دا دی چې دا م یو 1500 کسان را یو ځای کې چې او به هم نه لاقی دومره دروند، ځکه کاڼي څوک اوچتولی شي چې 1500 را یو ځای کې که نه یاره چې په خوارو به ټیزونه به ورته واچي خو اوچت به یې نه کړي. او دا صندوق د کافر بچو دا بس چا پسې راوړی دی، په ټنونو صندوق دی که نه، په منونو نه دی، په ټنونو د کاڼي صندوق دی، پکې پروت دی. دی سینګ را دننه کړی دی، دی کوم ځای جوړ کړی دی، دی دلته را دننه کړی سینګ دی، دا دلته کې ښودی سینګ دی، قسم دی که پکې و اسم نو، لیکن هغه ځای کې مونږ خوله نه محسوسوله، مونږ پکې ګرمي نه محسوسه کړې، ښه مزېدار پکې ولاړو لوی چتو. نو دا بادشاه به یې داسې چل به یې وکړ، دی به یې په صندوق کې بند کړ چې مړ به شو، او د پاسه به یې پې دغه سر کېښود، او په سر د هغوی د خدای بوته دا به دلته کې دا بادشاه به یې سنبال کړ. د دوی عقیده څه وه؟ د دوی عقیده وه د دې بادشاهانو چې روح نه مړ کېږي، دا جمدی وي، او دا روح کله چې د روح وغوښتل نو دی به ځان جمدی کېږي، خدای نه مني، دا روح نه مړ کېږي، دا به جمدی وي. کله چې دړه کې رالل چې زه واپس جمدی کېږم نو دی واپس جمدی کېدی شي، او چې کله هله کې رالل چې نه جمدی کېږم دی به چکرې نه به جمدی کېږي، او چې کله هله کې رالل چې جمدی کېږم نو جمدی به شي. نو دی به څه وی؟ دی په دې صندوق کې به دی پروت وي، محفوظ به وي. که دا روح بیا وایي چې زه جمدی کېږم، دا روح ډېر طاقتور دی، دی به دا سر د ځان نه په خپله لرې کړي، په دې وجود کې به ننوځي، نو چې وجود یې محفوظ پروت وي. او چې دا به بیا په دې صندوق کې دا باچا کېښوده که نه، دا فرعون
دا باچا نو د سره به خپل زیورات هم کې خودل سره زر او سپین زر او هیره او جواهرات ولی وی بیا چې دې جمع دي کېږي نو چې دا خپل کالی ورته ای چې رستم د جشنی نقش نگار او د وینځ به مو سره په دا کوټه کې باندې کړی د غلامان جمع دي ابه مو سره باندې کړل دله چې په ډوډۍ په خوله باورچی ابه مو سره بند ک دله چې په کوټه کې جارو والا څومره د خدمتګار جامو انځلو والا دوبي ډوډۍ په خولو والا جارو والا د خدمتګار دا ټول به وسره بند کړل څه د پاره وی تاسو دلته تاسو سره بندو کدا روح په دکې راغو جمع دی شو نو چې د خپل خادمان ولاړی هر بچو چې دروازه دې ورپسې بند کړه خادم پلار به جمع دی پاتې شي اسانه زمونږ پکې وړو سړو واته مې چې تو سودختو سره دې نه چې صحابس پکې نو د اکسیجن څخه کمی پکې نو هغه داسې اندازې رسیدونه جوړ کړی دي سړی حیران شي چې خدای پاکه زما سوچ داري یو ټیکنالوژي دور مخکې تیر شوی دی داسې ټیکنالوژي باندې ودا زموږ د الکترونیک کې ټیکنالوژي کې دا بلکې ما یو تاریخ کته بیګا اغیلا بل څه لیکلي دي هغه مې ذهن بالکل وانه غشتل هغه وی چې په دې احراماتو کې د بجلی د جوړېدو تنظیم مو او د اغینا اغوی بخار ته بجلی منتقل کولا روشنایی باقاعده او دې کې با چې ماسختن بشو د احراماتو د سر نه بلفونه بلیدل ټول مصر به چمکاوي دو خو یاره زما ذهن دا شی وانه غشت خو به هر کیف دا یو ټیکنالوژي و په هغه زمانه کې خو مونږ ته پته نشته ځکه څو ځله دا دنیا خدای غرقه کړې ده چې هغه ټیکنالوژي څنګه وه په کم انداز دا کاڼي ښې جوړې دي په کم انداز ځکه سیمټ لنټر پکې نشته سیخ پکې نه دی لګېدلی لرګې پکې نه دی لګېدلی ټوله تیږه ده او خټه ده په کومه طریقه دوی دا بلډینګان جوړ کړي دي نو دا به ورسره ټول دا سره او سپین او نوکران او غلامان او وینځې دا به ورسره بند کړل ولې بادشاه صاحب به بیا جمدي کېږي نو چې بادشاه صاحب جمدي شي نو چې دا خپل کالي او زیورات هم ورته وي او دی همقسې نقش و نګار کړي او تاسو خپل خدمت هم وکړئ زما وروڼو دا احرامات دي دا د دنیا اومه اعجوبه ده د دنیا اومه اعجوبه ده د احرامات دنیا ورځي او ګوري ورته او تاریخ هم لیکلی دی دا به په دې کې دا بادشاهان خاخول دا چې کم د موسی علیه السلام د زمانې کم فرعون ولید ابن مصعب ابن ریان مشهور داسې ده چې نومونو کې بعض علما اختلاف هم کوي نو دی هم په دې کې پروتو دیم په دې کې پروتو بلکې یو خبره یو تاریخ کې وکتله چې د عیسی علیه السلام د پیدایښت د 1500 کاله مخکې په یو احرام باندې غلو حمله وکړه نو چې دنه پکې څومره سره سپینو خربه چوته هغه ټولو تختوله ابنګلی منګلی بدوی چول هغه ته غونډو تختول بهر کیف د موسی علیه السلام د زمانه د فرعون دا مخکې یو علاقه ده د التخخ کړو او دا خپل سامان او دا سره سپینې وسره خخ کړو التغلو په حمله وکړه نو هغه بیا راوسته نو بل ځای خخ کا نو الته په غلو حمله وکړه ځکه دی وسره خپل سره سپینې خودل نو بیا هغه د احرام ته راوړو نو په احرام کې پروتو نو دا تقریبا 1905 په دغه کې 1898 کې بیا پیدا شوی دوا کم یعنی نور لسوانه دوا اتل لسوانه کې دی پیدا شوی دی اتل لسوا ولی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یو انسان کډیرم سر اوچت کی او ډیرم ته سر اوچت کې لا تمشي فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا الله وی ځان په خپل مراکاګ او سر نه مکه چې پسینه داسې ګرځي بس مکه کبر سره مګردا لا تمشي فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض کته ځان پسې د خپې وې کنه مټې وې والله کدا اسمکه وشلې اسم نشي کوله او کدا سینه داسې وړي د کبر نه اسمان ته سر نشي اوچتوله انسان بسی او د انسان کبر بسی یو غاښ باندې چې د دړ شي ټوله شپه تانه بچي ښځه خوب نشي کولی یو خېټه چې د دغه شوه بې اعتداله شوه او دل پرې راغی دستونه دي شو ټول کور درنه بیا بېارامئ په خېټه دې دړ دی ما ډاکټر ته رسوی نو کم انسان چې خپل اودسماتې ځای ته نشي رسولی که نه کم انسان چې یو غاښ د دړ نه ځان نشي بچ کولی که نه کم انسان چې د یو ماشي د ټک د وجې نه دې ځان نشي بچ کولی هغه انسان بسی او کبر بسی تکبر لویی
هغه ذات سره خایږي چې هغه له بیماري نه راځي، مرګ ولا نه راځي، فنا ولا نه راځي، محتاج چاته نه دی، بیماریږي نه، مرض نشتا، ډاکټر حکیم ته محتاج نه دی، بچو ته ښځې ته نشته او نه ورته محتاج دی. هغه ذات کوي ظلم نو ویلی شي فرعون ته ګورو، لویوالي ته ګورو. الله پاک قرآن شریف کې فرمایي د خو د خدای مقابله وکړه، دې څه وایي؟ حامانه ما له خټه باندې اور بل کا، خښتې راله جوړې کا، فجعل صرحا یو محل راله جوړ کا، لعلي اطلع الى اله موسی، د موسی خدای سره یو خبره کوم، هغه سره مخامخ کېږم، واني لاظنه من الکاذبین. دا موسی خو دروغجن دی، د پې ګمان کوم چې دا دروغجن دی. الله قرآن شریف کې فرمایي فاستکبر هو وجنوده فی الارض، تکبر وکړو، دا او د لښکر تکبر وکړو، مناسب نه و بغیر الحق، دا کبر ورسره مناسب نه و. ده وی زه ستاسو لوی خدای یم، ظالم بچي وی وظنوا انه، او دی وی چې مونږ به خدای ته واپس نشو، خدای ته به مونږ پیشیو نشي، خدای کم دی. نو الله څه وایي فاخذناه وجنوده، راومنیول سره د لښکره، فنبذناه فی الیم، د دریاب په چپه کې مو وروغورځول، فانظر کیف کان عاقبة الظالمین، وګوره ظالمانو نتیجه وګوره. نو چې کوم وخت کې دی غر کېده که نه، کم وخت کې نو الله پاک ورته اعلان وکړه الیوم ننجیک ببدنک، بدن دې بچ کوم، لتکون لمن خلفک آیه، چې د وروستو خلکو دپاره د عبرت یو نشان وګرځئ. نو چې دی پیدا شو نو دوله ډاکټران راوستل چې دا څوک دی، نو چې معلومات یې واخیستل، کوم ځای کې راووت هلته کتبه هم لیکلې وه، دته به رمسیس ثاني وی، دویم نمبر فرعون، ظالم جابر. نو پته ولګېدله بیا د په وجود د پاسه نمکی ته نمکی ده، نمکیاتو، ځکه د سمندر بحر قلزمو به مالګیجنې دي، نو هغه د مالګې ته ته لرې که او د نورم هغې محفوظ که، هسې خو الله د حفاظت ذمه داري اخیستې ده، هغوی نورم محفوظ که. هغه مومي چې وي چې دوی وله څه دا جوله غوندې پې اچوي چې هغې سره نورم محفوظ شي، نو د مصر په عجبګر کې پروت دی. اوس نور هم ډېر ریستي دي، یو نه دی، څومره ولکه معنا دي زحمته خو یې دی 11 دا غټ بادشاهان په هغه عجبګر کې پراته دي، خو هغه جوله یې پې مږلې ده د پاسه، هغه جوله چې هغې سره خرابېږي نه، دا پکې روتې دي او دا په شیشو کې بند دي، او یو حال کې 11 واړه پراته دي او په شیشو کې بند دي، او هغې ته مخصوص دغه لګولی دی ایسی، هغې کې دننه شیشه ده ښکاري، خو دننه یې ورته ټمپریچر لګولی دی، په هغې یې لیکلي دي چې دې وخت کې راته دومره ټمپریچر دی چې خراب نه شي. هغه میوزیم ته هم زه لاړم، دا خو هغه احرامات او هغه مقبرې وې چې دننه مونږ ولیدلې، میوزیم ته چې لاړو اوهو سړی حیران شي کم شیدونه پکې پراته دي. د دې فرعونیانو د استعمال سیزونه، لوښي، پیاله، چانکونه، ځان له چیمبرې دي د یو سیز د استعمال لوښي ټول پکې پراته دي. دغه زما د سرو زرو لوښي، د سپینو زرو لوښي، د تانبې لوښي، د سټیلو لوښي، د اوسپنې لوښي، د ټیکرو کټوۍ او لوښي، دا ځان له چیمبر کې پراته دي. دا هغه سیزونه چې دوی به استعمالول او د دې قوم به استعمالول، دی به بالخصوص استعمالول او د دې قوم به استعمالول. ځان له پراته دي ناشنا پیاله، ناشنا منګي، ناشنا دیګونه، غټ دیګونه پکې پراته دي په میوزیم کې، په څه ورته ویل لکه د عجایبګر کې. بل چیمبر کې لاړو وکتو، نو بل چیمبر کې د دوی د کالي پراتو، سره او سپین، اوهو واله، بنګړي، تاجونه، غټ هارونه، خدای چې دا به تیتا چول که سچا به چول، غټ هارونه. یعنی زما د زوی نیس احمد دوله تصویرونه ایستل چې دا زه وباسم د سیدون له تصویر غیر جاندار شی دی که نه، هغوی پابندي لوي تصویر به نه وباس، نه یې موبایل واخېسته، تصویرونه دې واپس ډیلیټ کړل، ختم یې کړل، وایي دلته پابندي ده. مکمل د سرو د سپینو، دا به غټ دوکان دی. دوکان څه ته وایي؟ یو غټ سټور دی، په دې دیوالونو د پاسه په المارو کې شو کې بند، او مخامخ شو کې سونه پای کې بند، ټول خلک ګرځي، په سونو خلک پکې چکر لګي، او هغې ته باقاعده لیکلي دي چې دا د بنګړي و موسی علیه السلام ته نه وي. وایي ته غریب سړی، لولا القي علیه اسورة من ذهب، وایي زما د سرو زرو بنګړي دي، ستا بنګړي شته وایي؟ دا موږ پښتانه وي خوار ملا ته ګوره، ما سره مقابلې ته ګوره.
خوار ملا ته ګوره ما سره مقابلې ته ګوره پښتانه وایي نو تا څه دي ما سره دا دې بنګړي دي لاس کې مې اچولي دي راشه که نه ما سره ته مقابله کولی شي بنګړي هم پراته دي بنګړي دي پراته دي نن خلک تماشې کوي خر بجیا قبر کې پروت دی څه به د سره خدای کوي لاړې زه خو چې ورتلم ما درته وایي ګوره سیل په نیت به نه ورځو ګناه ده فانظر کیف کان عاقبة الظالمین په دې سوچ به ورځم چې الله وایي وګوره فانظر دواړه معنی کومه ظاهري معنی وګوره او دا معنی هم کولی شم مجازي چې سوچ وکړه فکر وکړه خو ظاهري معنی هم دا ده وګوره چې ظالمانو نتیجه څه شو انجام مې ګورو ظالمانو انجام ګورو چې ظالمان څه شو کوم طرف ته لاړل خو مې پیغور له ورځو اولې رسول الله مبارک چې کله بدر کې ابوجهل او د هغه ملګري مردار شو او اکثریت یې په کوی کې وغورځول القلیب بدر غټ کوی کې نو نبی علیہ السلام مبارک په درې مره صحابو ته ماته څاروي باندې دغه قطه واچوي صحابه ورته قطه واچوله روان شو صحابه ورپسې روان شو چېرته ابو عمر رضی الله عنه ورسره دی نو کویله ورله القلی هغه کویله چې کوم کې ابوجهل او پراتو نو پیغمبر مبارک پیغور ولا ورکړ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا خدای را سره وعده کړې وه ومونته ما سره خو چې الله کوم وعده کړې ما خو ومونته ما ته خو الله وي فتح در ګمراه کړله تاسو ومونته هغه وعده ارمان که تاسو مسلمانان وې اوس به خوشحاله وې که به نه وې خوشحاله حضرت عمر ورته وایي ما تکلم وایي ته هغې وجودونو سره خبرې کوې لار وه چې د هغې روح نشته نبي علیه السلام ورته وایي عمره ته دومره نه اورې لکه هغوی چې څومره اوري ته دومره نه اورې لکه هغوی چې څنګه اوري پیغور ورته نبي علیه السلام ورکاو مرګ نه پس پیغور ولا ورکاو ما راځه پیغور ورته ورکاو ودرېدم نو ما ورته وی هغه پټ هغه خلک اوري هغې مخکې ښکاره خو نه شي ویلی خبیث بچیه مې پاسه وستل یا صاحب الدورات د ټیزونو خاونده ټیزماره اوس پاسه که نه دا خو د موسی خدای سره خبرې کوم لعلی اطلع الی اله موسی و انی لاظنه من الکاذبین موسی دروغجن دی عیاذا بالله خدای سره اوس را پاسه که نه سپېمې پوزه چینجو منجوواله د هغې وله د دغه نه جوړه کړې ده مومیاتو د وجې او باقي وجود نیم لاندې ته کپړه تاو کړې ده هغه شیزونه یې پرې لګولي دي چې خراب نور نه شي او مخ یې ښکاري باقاعده او د هغې قانون به ده چې مړ به شو لاسونه به یې داسې وله ایښودل لاسونه به یې راغونډ کړل وله یو بل د پاسه به یې ایښودل د هغوی دا قانون هغسې ول لاسونه دغسې ایښودي دي او خاص سپېره شکل د خبیث ته بچې ما ټیزن بچې پاسه اوس که نه اوس به درته پته لګېدلي چې الله به راسره څه کړي څومره عذاب کې به ته مبتلی خو د قبر عذاب باندې د دنیا خلک نه پوهېږي نو دا 11 کسان هلته په شیشه کې بند دي نشان عبرت دی فانظر کیف کان عاقبة الظالمین د خدای مقابله کې چې څوک ودرېدلی الله دلیله کړی نمرود ته وګورې یو ماشي باندې خدای تباه کړ یو ماشي باندې د مارونو کبر به نه کوو کبر به نه کوو لوی به نه کوو په کبر او په لویه الله خبر کېږي دا د خدای جامه ده الکبریا و ردای الله وی زما صادر دی زما صادر کې ما سره څوک ځان نه کوي ذلیل به کړم کبر خوشي شي زه به څه کبر وکړم ته به څه کبر وکړې مرګ نه ځان بچ کولی شي بیماری نه ځان بچ کولی شي دړ نه ځان بچ کولی شي بچې بچ کولی شي ښځه بچ کولی شي ته به څه کبر وکړې زه به څه کبر وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مدینه منوره کې تېرېده صحابه ورسره یو ډېرانو چې ته پخواني ډېرانو هډوکي هم پې پراته دي او زړې جامې هم پې پرتې دي او هر څه پراته دي بعضې وخت کې زمونږ په دې وطن کې هم پخوا به یو شاملاتي غوندې ډېرانو خلکو به هر څه غورځولو یو خاص به نو صحابو پوزې پټې کړې رسول الله مبارک وفرمایل دا څه شی دی وایي صاحب دا ډېران دی نوړه څه شی دی دا زړې جامې دي زاړه هډوکي دي زاړه خوراکونه چې څښاشي دلته غورځولي دي او ډېر هوښیار ډېر پویه خدای ورکړی ډېره پویه الله سره نسبت دی د پیغمبرۍ که نو څه وایي وایي نه دا هغه شی دی چې کوم دپاره مسلمان وجې دي جامې له مسلمان وایي پیسې له وجنې پیسه باندې جامه چی کوي پیسې له وجنې جامې له وجنې ډوډۍ له وجنې خوراک له وجنې ادا یې دلته پراته دي پوزه دې پټوئ دا خو هغه شی دی چې تاسو په یو بل وجنئ مسلمان د مسلمان عزت پې اخلي دغه شیان دي نن پوزه دې پټوئ نو چې کوم انسان په خېټه کې هغه بلا پرته ده چې راوځي نو دې ته خپله پوزه پټوي چې د خېټې نه راوځي نو دې په خپله پوزه پټوي او ځان د خلکو لرې کوي څوک رانه خبر نه شي او ډېر لرې ځم چې کوم اواز ورسره وځي چې هغه څوک واونري نور لرې ځم چې کوم بوی ترې راځي چې هغه څوک خبر نه کړي نو مړه دا انسان ته ګوره قبر ته ګوره
په قبر الله ډېر خفه کوي عجیزه باندې الله ډېر خوشحالي موږ د الله د قبر نه وساتي الله دې په موږ کې عجیزي پیدا کړي نو دا فرعونیان پراته دي یو بل حال ته لاړو یو نو اوهو هغې کې هغه صندوقونه پراتو چې کوم کې به دا بادشاهان ایښودل او دفن کول نو یو صندوق په ټنونه ونو چې خدای دی جوړ کړی څنګه دي د کاڼي نه تراشلې څنګه دي دننه څنګه جوړ کړی دي سر له پکې ځان له ځای جوړ کړی دی د خېټې جدا ځای دی د خپو جدا ځای ډډ او سر او د هر صندوق سر وسره پروت دی او هغه سر باندې د دوی د خدای بت دی تصویر نه بت باقاعده مخ غوږونه هر څه شته دی وره بای صندوقونه د لرګي پکې شته بای صندوقونه د اوسپنې شته بای صندوقونه د پیتلو د تانبې پکې شته سرو زرو په شان ښکاري او بای صندوقونه د سرو زرو شته خبیث بچو پاکستان لرا کې چې زمونږ قصه پیسه مشي چې دا ډکرې کو چې زمونږ دا قصه سم شي خدای پیسه مکي نو اسې پاجابګر کې پراته دي د لرګي د تانبې یو نه دی کنه شل نه دی دیرش نه دی بلا شي دي دا ټول صندوقونه د دغه شاهي مقبرو اهراماتو نه راځي دي چې دا غي دریافت کولو شي نو په دې عجیبګر کې پراته دي ګرځي بنو خلاصيږي نو لاندې چت کې نو بر چت کې د صندوقونه پراته دي دا د اوسپنې او د کاڼو د سرو د سپینو د لرګو د پیتلو او د تانبې او په هر یو د پاسه د دغه خبیث فرعون دې ته به خدای وي داغه بوت پروت دی داغه د پلار بوت په پروت دی او داغه غردانچې پرتې دي پکې دا ناشنا سیزنه داغه زماني تورې پکې په میوزیم کې پرتې دي میچنې پکې پرتې دي غشي پکې پرتې دي زغرې پکې پرتې دي نیزې پکې داغه پرتې دي داغه زماني زینونه پکې پرتې دي زنګوګانې پکې پرتې دي تر دې حد پورې چې دی په کومه شیشې کوټه کې ناستو د دې ډولۍ به وي اوهو چې دی به پکې خر بچي ګرځول د شیشې چې خدای شیشه قاروره او مخکې د سلیمان هم زمانه کې وکنه خلک اوس ټیکنالوژي ده اوس خو ته په ماشین جوړی اب په لاسو شیشې جوړولې اوس کارخانه ده او بجلی ده نو ته پکې شیشه جوړی اب په لاسو شیشې جوړولې سلیمان علیه السلام چې کوم وخت کې هغه شیشه دغه شیشه د دریاب د پاسه نه وخوره کړې دې ته ټیکنالوژي وایي هغه زمانه کې یو دور تیر شوی دی بس خو دنیا تباه شوې ده نو هغه اسباب او هغه حالات موږ ته په نظر اوس نه راځي چې هغه څه شی دی اوس نه دی نو صاحب د شیشې ټوټه پکې کرسۍ دا څه شی دی لکه په هغې لیکلي دا به د دې د بادشاه او د قاضي د فیصلو کوټه وه او دا به اوچتول او یو ځای نه به بل ځای ته به مزدورانو په نوکرانو وړله مې دغه مزدوران هم خدای پاک بس بلا به او ظالمان دا به ګرځول دا ملکه ده د بادشاه ښځه به ځان له یو شی خاتون اول دا پکې خاتون اول ده او دی بچي دی او دی زامن دی خلاصه دا وه چې په میوزیم کې وګرځېدو خو ستړي شو پکې نور پکې نه شو ګرځېدی ما ده ته مې ځای چې ځو ته بس مونږ خو د یو عبرت دپاره رالو او د یو سوچ په شکل رالو ځکه الله په قرآن شریف کې فرمایي او لوی عبرت هم ته الحمدلله واخیسته او دا عبرت چې مونږ هم واخیسته دا به انشاءالله خپلو مقتدیانو شاګردانو ته هم ورسوي انشاءالله دا به ورسوي انشاءالله العزیز او دا هغه عبرت دا دی چې که ځان له دې غټې غټې مقبرې جوړې کړې او په شلو کالو کې دې ځان له جوړې کړلې او ځان له دې غټ غټ بلډینګان جوړ کړل نه د مرګ نه بچ کړی شوې نه د خدای د عذاب نه بچ کړی شوې نه د هغه عبرتي نشان نه بچ کړی